نو عیسی یو کور ته ننوتو او بیا دومره خلک پې راټول شول چې دې روټۍ هم نشوه خوړې. هر کله چې د هغه خاندان دا واورېدل نو هغوی لاړل چې د هغه مخه ونیسي، ځکه چې خلکو ویل چې هغه په خود کې نه دی. هغه د شرع عالمان څوک چې د یروشلم نه راغلیو هغې هم ویل چې دې بالزبول نیولی دی او دې د پیریانو د سردار په مدد پیریان شړي. نو عیسی بیا غیره وغوښتل او په مثالونو کې ورته وفرمایل چې شیطان څنګه شیطان شړلی شي؟ که یوه بادشاهي په خپلو کې وویشلی شي نو هغه بادشاهي پاتې کېدی نشي. که په یو کور کې بې اتفاقي راشي نو هغه کور هم هیڅکله پاتې کېدی نشي. او که چېرې ابلیس د خپل ځان خلاف شي نو هغه به هم بې اتفاقه شي، نو هغه بیا پاتې کېدی نشي او د هغه انجام راورسېده. خو بیا څنګه یو سړی د یو زورور سړي په کور ورتلی شي او د هغه مال حل لوټ کولی شي تر څو چې اول هغه دا زورور سړی تړلی نه وي د هغه کور نشي لوټ کولی. زه تاسو ته رښتیا وایم چې یوه ګناه او یو کفر هم داسې نشته چې هغه بخلی نشي. خو هر څوک چې په روح القدس باندې کفر وي هغه به هیڅکله هم معافي ونه مومي او هغه به د تل عمرې ګناه مجرم وي. عیسی دا ځکه وفرمایل چې هغې ویل چې دې پیریانو نیولی دی. بیا د عیسی مور او وروڼه راغلل او بهر ولاړو او د هغه د رابللو دپاره یې څوک ورولېږل. ګڼ خلک د چاپېره ناست وو او هغې ورته وویل چې ستا مور او وروڼه بهر ولاړ دي، هغې تا سره ملاوېدل غواړي. هغه جواب ورکړ زما مور او زما وروڼه څوک دي؟ او هغه غیر چاپېره ناستو خلکو ته یې وکتل او وی فرمایل چې زما مور او وروڼه دا دي، څوک چې د خدای پاک رضا کوي هغه زما رور، خور او مور ده.